الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دحيز مسائل دام د طهارت سره تعلق ساتي، ځکه دلته دا مسله مراوړه د دین مخکې چې هغه مسائل شروع کو کوم چې د سره تعلق ساتي او هغه حدیثونه یو څو خبرې یاد ساتي. اولنی خبره کې یو سړی وی چې دا قسمه مسائل بیانول چې هغه خاص د ښځې سره تعلق ساتي یا د ښځې او د خاوند پټ مسائل د دې بیانول نه دي پکار، نو داغه نه ته اوسو کې چې ته دین غنی او کنه که دینی غنی نه بیا خو به زده کېم او بیانې به او بل دا چې ټول نه زیات غیرتی الله دی او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی او الله دا مسلې په قران کې بیان کړي، رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړي. نو موږ بسې او زموږ غیرت بسې د شریعت په مخ کې. او بل خبره چې دا مسلې د عبادتو سره تعلق ساتي، د دې زده کول لازم دي چې زنانه دا پته خوته یې کنه چې زه عبادت کولای شم او کني شم او کولای شم، نو په څه طریقه. ډیری زنانه دي سړي چې هغه ته بلکې غالبا زنانه بزو غالبا زنانه جو ته دې مسلو پته نشته، نغوت سو خوې نشي که خیوته نو دې د پردي مسائل او سړی وي چې دا خو د خزو مسائل دي، بس خبرم دغه شان روانه. که په کور کې دنه ټي وي او ډیش لګېدلې د انډیا ډم پکې غړيږي، د انګريزانو ډم پکې غړيږي، هغه پهلوانان پکې کشتي کوي، هغه لغړ تو غړ ګرځي پکې، کرکټیان پکې نه، فوټبال ولای نه، د هیڅ خبره نه چاته پښتو راي دي او نه چاته غیرت راي دي. خو کو چرته ته یو مسله بیان کړ د قران او حدیث پرانا کې چې هغه د عبادت سره تعلق ساتي، نو بیا به د بيدینه هغه به تبن اعتراض کوي. او موږ سره مخ کې حدیثونه کې تیر شي چې رسول سم په زنانه راغلي او ته پوښتنه کړي، او زنانه راغلي او د احتلام په باره کې چې تاسو کړو د ام سلمہ او د ام سلیم رضی الله عنهما غ روایت او هغه واقعي کې ما خه تفصیل د دې خبرې بیان کړو. درشم پر رسول سم په زنانه راغلي او یا رسول الله چې په کپړو باندې د حیز د وینه ولګي نه دا به انزم څنګه، هغه حدیث په تاسو ته یې بیان کړو. د زنانه د رسول صلی الله علیه وسلم د مسلې ته پوښتنه او صفای به څنګه حاصلو. نو دا مسلې زموږ د دین سره تعلق ساتي، دا بیانو دا به ذکو دا به خایو د دې لپاره چې موږ د الله بندگی په ورنا کې وکړو. دا بس خلک په تورو تیرو کې پراته دي، یو زی پورې وترنای چې هغه ته ورسی بس بیا مخ کې تور تک تور تیار شي. نو کامیاب مسلمان هغه دی چې الله سبحانه وتعالى ول نور ورکړي د علم، نور د علم الله سبحانه وتعالى دې موږ ته نصیب کړي. بدا مسله د ساتي چې اوله کې مؤلف رحم الله دا ودس د غسل د تیمم د ټولي مسلې راوړي، وځي د حیز مسله راوړه. نو اولی عام مسلې راوړي چې هغه تعلق ساتي د خزو او د سړو سره، وځي دې چې مسله راوړي چې هغه صرف تعلق ساتي د چا سره، د خزو سره. بل دې ته به سوچ وګوره چې دا مسله د حیز او د استحاضه ده، د بالکل د طهارت په مسایلو کې په اخره کې راوړل دي، نه بعد د مسایل ختمي د منځ شروع کی. کې سره سوالو کې چې دا مسله ولې دومره په اخره کې راوړل، جواب دې طرف ته اشاره کول غواړي چې خزي د سړو نه سړي ورستو دي، خزي د سړو نه
ورست دي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. سړي دوی مقام د خزونه اوچت د پغوی باندې مشران دي او د دوی په لاس کې خبره ده او هم دا عین انصاف ده. نن سبا چې دا روډونو ته خلک راوتی دی وایي چې د خزو سره ظلمونه او زیاتی کی دوی صرف دغه غواړي چې سړی او ښځه څه شي دا یو شی شي او دا کېدی نشي. که د شریعت دا مسله ته موږ لرې کړو د دوی دشمني اصل کې د څه سره ده د شریعت سره. د شریعت په سیر ته کو عقل هم نه مني چې سړی او ښځه دی یو شان شي. او بل دا چې نن سبا زموږ په دې ملکونو کې د جنکۍ راوتي روډونو ته او وایي چې زما جسم او زما مرضي. په شریعت کې دا خبره نشته چې زما جسم او زما مرضي. حدیث کې درجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دنیا د مؤمن د پاره جیل له او د کافر د پاره جنت. نو په جیل کې چې سړی اوسېږي هغه د خپل مرضي مطابق کارونه نشي کولای. اوس یو سړی ته موږ دا وایو چې ته دا کې دغه به کې دسی به کې به جواب کوي زما جسم او زما مرضی. نه دا خبره په شریعت کې نشته. ستا جسم او ستا مرضی ستا جسم خو کوو به هغه څه چې څوک وایي الله وایي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. نو د دې ټولو خلکو مقصد دا روډونو موډونو د چراوتی دا وایي دغه مقصد دی چې د زنانه به حیا کی دوی به پرده کی دوی وشرمي. دغه مقصد دی. الله سبحانه وتعالی زموږ د زنانو حفاظت وکړي. دا خبره ده ساتي چې دا مسائل د حیض ده بعض علماء په کتابونو کې ذکر کړی دي چې من اصعب الابواب دا باب د حیض ده. دا وی په دې بابونو کې سخت باب او ګراني مسلې غیر دي. نو ګور چې اوس د غرب په شان علماء وایي چې دا مسلې څه دي ګراني زمو استا خزته د کوم ځای معلومه شي او بل له پاسه دي چې منګه عالموم نه پریږي چې غیب بیان کی. نو دي زنانو ته وسنګ معلوم د ډیر اشکال لازم والله لازم چې هر زنانه سره تقریبا دا مسائل چې دې ټیم کې ویني راشي سبق کې کدلته ودرېږي سبق کې قرار روانه شو سبق کې سور زره پر حیز د سور زره پر نه دي زړواله کراشي سبق کې که خړواله راشي سبق کې که سپینې وبراشي سبق کې. نو دې زنانو ته کوم ځای دا مسله معلومه شو چې دا علماء نه واضحه کوي. د دې مخکې چې حدیثونه شروع کو یو څو مسایل چې غدي سره تعلق ساتي. حیض په عربی کې بيدو ته وایي. عربی کې ولکه حاض الوادي یعنی پلانې خور چې دې څه شو او بيدو. او تعریف د دې په شریعت کې دا دی چې دم ينقعه رحم امرأه ويا غوینه چې د زنانه د رحم نروزي. او رحم څه ته وایي بچی دانی ته وایي. مخکې ورځ کې یو کس ما باندې اعتراض وکړ چې ته بعض مسلو کې خواضح الفاظ بیانې نو لکه دې سره چې گزاره به کې کوه. مثال په یو دا ټکی ورکړو چې ته په درس کې ویلي چې بچی دانه وزدي چې دې سم چې د زنانه د رحم نه د وینه راوځي. د دې سم زما د ګومان دي چې دلته موږ سره کسانه چې رحم د ټکی نه پیدا ستو. دا ټکی څوک لږ خلک به هغه پیژني چې رحم ستو. د دې ترجمه غدا ده. نو دی یو زیچ یو نوم دی او پای کې څه به ادبی نشتی خو با ادب ټکی دی په دې کې څه دی بچی دانه ویل. نو دا وینه راوځي د بچی دانینه رحم امرأة بالغه اغه جنې چې هغه پیغله شي لا د ابيها چې هغه بیمار نه دي. دا واضح شو چې کوم زنانه بیماری نو پاغي باندې دا وینه ناراضي. او د دې وینې دراتله په جنې باندې دلیل لري چې دې صحت څه دی هغه خده فی اوقات معلومه او په معلوم وختونو کې د وینې راځي په مخ نه راځي وختونه معلومه. نو دا طبيعي خبره
دا څه ده طبيعي خبره او چې طبيعي شو نو د ټولو زنانو یو شان مسله نه ده دا فرق ساتي د یو زنانه بل زنانه علاقه پوریم د تعلق ساتي موسم پوریم تعلق ساتي یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې هذا شیء كتبه الله على بنات آدم دا یو دې خبره ده چې الله سبحانه وتعالى د آدم علیه السلام په لونو باندې لازم کړی ده نو د دې حدیث اندام واضح شو که سره ته پوښتنه کې چې د حیض د راتله د کوم وخت نه شروع شي موږ د اول نه شروع دي د کوم وخت نه چې زنانه پیدا شي خو روایت ته پاره کې د رضی امام عبدالرزاق راوړی دی خصي روایت ته پاره کې دی چې د بنی اسرائیل د خزي براتلی منځله پار او بیا به دې سړو ته پکې ځان خو او سړو مخه ته بکې نو رسول سموي فالقى الله عليهن الحيض الله بسر وستو حيز پر وستو ومنعهن المساجد جمعتن منشو وزدي روایت نو خدي ښکاری چې اول پر د بچا راغلی ده د بنی اسرائیل په ځان نو راغلی او په دغه روایت کې د دې چې هاذا شی كتب الله على بنات آدم د دې جواب درکوم کې پرې ده چاته جواب معلوم ده ها سیدو منو چې بنی اسرائیل د زنانه دام د آدم علیه السلام په لونو کې راځي خو دې چې دجی فالق الله عليهن الحيض الله هغه باندې حیض راوستو نخکاری خو دې مطلب دی چې اول پر هغه باندې حیض راغی او دغه جواب دلته مطلب دا نه دی چې هغه باندې ابتدایي حیض په هغه راغی مطلب دا دی چې الله په هغه باندې حیض راوستو د عذاب په شکل کې هغه حیض به د هغه ډیر وګدو نو دا غي د لاسه بغوی د کورون نه جمعتونو ته بیا نشو راوته نو چې کله دا خبر وشي نو دوه حدیثونه دا یوځي شو بعض علما وی چې دا صحیح خبره ده چې دا په ټولو دي بعض علما وی چې نه د بنی اسرائیل د زنانو نه شروع شوه موږ دا وی چې دوه حدیثونه جمع کیږي نو دوه جمع کول پکار دي او دوه سند صحیح دي والله اعلم به دا خبره ده ساتي چې د حیض بعض مسلې دي چې هغه خارجي مسائل دي د زنانه بس کې سبب نه کې بعض مسلې دي چې هغه د وینو سره تعلق لري وینې سره تعلق ساتي هغه مسلې د پتادي کې بیانوم چې هغه خارجي دي اوله دا خبره ساتي چې کوم زنانه باندې حیض ناغیله به طلاق نه ورکه او صحیح خبره ده چې په دغه وخت کې طلاق نه واقع کی د حیض په دوران کې طلاق ورکول دا غلطه طریقه ده دا بدعي طلاق ده صحیح طلاق چې کم دی د شریعت مطابق دا مسله طلاق نه طلاق مسائل به ان شاء الله راشل ته تفصیل کو خدای لنډه خبره ده ساتي چې د صحیح طلاق طریقه ده چې خزل طلاق ورکه چې باغی باندې حیض نه د حیض نه پاک شي او په دغه پاکوالی کې وسره تا کورواله نه کړي د دویمه خبره چې دغه پاکوالی کې وسره کورواله نه شي دریمه خبره ده چې د یو طلاق ورکه ته بدعي طلاق ده چې ته درې کانی طلاق او ته سل پیری طلاق او ته زر پیری طلاق او ته لس پیری طلاق دا غلطه طریقه ده بلکې صحیح طلاق هغه دی چې ته سو پیری طلاق ورکه په یو موقع کې یو طلاق به ورکه مقصد زما د خبرې داو چې کوم زنانه باندې حیض راشي نو طلاق باغیله نه ورکه دویمه خبره چې په کوم زنانه باندې حیض راشي نو دغه سره کورواله کول د ګناه کبیره ده او ان شاء الله تفصیل بیان نن راشي او بر روان درس کې راشي باغی باندې شریعت یو جرمانه می خو د مالی جرمانه او د دې سړي څه سزا ده او آیا د خزم په طلاقي یو کنه دا ان شاء الله باقي ځکه بیانو
نو د دې خې سره کورواله هغه سره حرام دی، ګناه ده، ګناه کبیره ده. او دا ولې حرام دی؟ دي کې څه نقصانات دي هغه ان شاء الله هغه حدیث سره یو ځای بیانو. دغه شان په کوم زنانه باندې چې حیض دا به طواف نه کوي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه ته ویلو کله چې باندې حیض راغی چې ته هر هغه څه کوو چې حاجیانی کوي سوای د سنه طواف نه. څلورمه خبره، حیض زنانه جمعه ته نشي ننوته، او په دې ټول خبرو به دلایل راشي ان شاء الله. پنځمه خبره، موږ باندې کوي او د منځ قضا پی نشتی، موږ باندې کوي او د منځ قضا پی نشتی. نشپګمه خبره، روجي باندې نشي په دغه حال کې او قضا پی شتی. که څوک دا ته پوښتنه کوي چې د دې څه مطلب شو چې موږ پی نشتی او قضا پی هم نشتی، او روجي پی نشتی او قضا به راګرځي، نو جواب دغه دی چې منځونه ډیری. نو چې زنانه د غالبا حیض په زنانو چې راځي هغه وو ورځي، نو وو ورځي کې څو منځونه شو؟ 15 منځونه شو. نو د 15 منځونه راګرځول د ګران کار دی. د بعض زنانو حیض به د وو ورځو نه زیات نه او ته ګران شو، خور وجی دي، د ور وجی راګرځول آسان کار دی. داغه مسائل چې د حیض سره تعلق ساتي او خارجي مسائل دي، ټول مسلو تفصیل به ان شاء الله راځي. به دا مسله یاد ساتي چې د دې لپاره خاص عمر نشتی چې د دې وخت نه شروع کیږي حیض. د زنانه د جسم سره تعلق ساتي او د علاقې سره تعلق ساتي او د آب او هوا سره تعلق ساتي. ندیسی کې دیشي چې یو علاقه کې یخ علاقه ده، نو د اغزي جنکی په باندې حیض هغه نا وخت راځي، او کوم علاقه چې ګرمي نو الته حیض وختي راځي. نه کالو په عمر کې بلکې نه نم مخکرات لیش. خو علماء ابتدایي وخت دا غالبا خیدانه ده، غالبا ده نور کې دی شي چې مخکراش سمانه بګی نشته. دغه شان د دې انتهام وخت نشته چې کم عمر دی چې زنانه غي ته ورسینو حیض به بنشي، د دې پر خاص وخت نشته. او دم زنانه سره تعلق ساتي، ټول زنانه یو شان نه دي. بعض زنانه دي چې دغه د حیض 500 کالو 6 کالو پوری مرسي، او بعض علماء او فقها دا خبره لیکلي چې خصوصا د عربو زنانه دغه د حیض وګدي او د ماشومانو د وروړو طاقت دغه د ډیر وخت پوری په نسبت د عجمو زنانو. بس زنانه سلوخ کالو عمر کې به حیض بنشي. ما تاسو کې زنانه سره تعلق ساتي، نو موږ دې خاص وخت نشو خو چې دی عمر ته زنانه ورسینو په دې باندې حیض بنشي. بیا دا مسله یاد ساتي چې د دې لپاره نه ډېری ورځې شته او نه کمی ورځې شته، او د فقهاو دا مسله لیکلي ده خو به دلیل یې لیکلي ده. وی زیات نه زیات حیض څو ورځې ده؟ 15 ورځې. زیات نه زیات حیض څو ورځې ده؟ 15. کم سے کم حیض یو ورځ او یو شپه. دا به دلیل خبره. بعض فقها لیکي چې زیات نه زیات حیض لس ورځې ده. دلیل پینشتي یو دویمه څومره ناشنا خبره ده. و زیات نه زیات حیض څو ورځې ده؟ 15 وو. زموږ په ملک کې چې کوم علما ده 15 ورځې ده. اوس یو زنانه د 15 ورځې په هغه باندې حیض او 14 تم خبره واولې ده، نو نن په لسمه و حیض او سبا 14 هم اقوینه ده، وقه او ثابت خو سبا حیض نه ده. ناشنا خبره ده کنه ده چې کوم وینه چې نن په دې زنانه وا او څنګه وا هماغه شان وینه سبا ده، خو د سبا حیض نه ده او د نن هغه څه ده، هغه حیض ده. پس دلیل نو په دې باندې دلیل نشته. او کم سے کم حیض د یو ورځ یو شپه نه، بس زنه دي چې په باندې وسو غنټوله حیض راځي. دا خبره مغلطه چې کم سے کم هغه یو ورځ یو شپه ده، بلکې په بعض ځایونو خو بالکل نه راځي.
اسانه خبره دی بعض علماء د مسلې ګرانی کړي اسانه خبره ده چې دغه وینه وا د حیز وینه د زنانه پیجنی او هغه وینه چې هغه تک توري او ټینګي لکه سوزیدلی چی او دغه یو ناشنا بینی چې هغه بیند دي عامي ویني نه کوم چې درګونو ناراضي او دته سپته چې دا وینه ولې راځي دا سره پاره دا وینه دا ماشوم د پاره نو کله چې ماشوم په خېټه شي نو بیا حامل زنانه چې کمای دا غي باندې دا وینه بیا نه راځي نو دا وینه چرته زی د ماشوم ته استعمالي او په کوم ځای استعمالي په دې نوم په دې لار باندې د ماشوم چې روزي د مور د خېټې نه نو هغه اتصال او هغه تړونی د مور د هغه رحم سره نو به تی ورسته هغه نوم ته کټ کی چې کوم نریونته کې پړې وسره روزي بیا د انسان دغه مور ته وي ته نه پويږي په خبرو باندې چې تا دغه د بدن د وینې سکلي او دغه په وینو ته غټ شوی او دغه په وینو باندې ته په دې خېټه کې دنه پروت نن ته دغه نه زیاتو خيار او غنه پوي ما دا خبره د مرګرو ته مخکیم کړي چې الله سبحانه وتعالى غزیم دي شي دوغل پرې خو جووري پرې خو د دې لپاره چې کستا دې زیته پام شي نو چې امور د ترای دي چې انسان کته ډیرو مغټ شي او دې زیته وګوره د دلیل له پدې چې یو غټه زنانه یو غټ انسان چې د هغه انسان د وینې ته وینې سکلي نن ته بیا دا خبرې کړای په مخ کې چې ته په خبرو نه پوهیږي او ته پوخانی خزه او ته ګډي وډي وي او ته دا او ته دغه سوچ خبره زمون په دې جسم کې د موت چلته نه شو سوچ د خبرې اوري په دې کې د مور د وینې غټه حصہ ده غټه حصہ ده په دې کې د مور د وینې به صرف دانه ورسته د پیس کل داغه 2 کالو پورې ټول ست پر غونو کې چلی یعنی د دې مور احسانات بسنګ یې کې چې ست پر غونو کې داغي وینې چلی ست په دې غوخه کې داغي د وینې استعمال شوی ده ست په دې لویدو کې ست په دې غټېدو کې هل جزاء الاحسان الا الاحسان بدله د احسان چې نه الله یې احسان دی نو چې خې کړي تاسو په بدل کې وو سره تخک او غټ خده مور پلار دوانو سره ولته د حیز د مسلو ځکه د مور ته اشاره وکړه غټ خه هغه د پر دعاګانې وخته چې مړی او دغه په نوم باندې سديشي نیک کار کول چې هغه صدقه جاریه شي د مور او پلار لپاره الله سبحانه وتعالى زمونږ مور پلار او بخي کوم چې کومړه دي الله دې جنتیان کې او کوم چې ژوند دي الله یو د ژوند کې برکت واچي ما څه خبره کوله د حیز د وینه ونګوي د حیز د وینه د موږ ته کتوري او د دې خاص بینی چې هغه د رګونو نه چې کوم وینه راوځي هغه شان نه هغه شان بینوم نه هغه شان رنگوم نه او بل دا وینه چې دنه دا بېږي نو دا یو څو خبرې چې دې سره تعلق ساتي ما خبره دا کول اصل چې د زیات مدت او د کم مدت لپاره څه دلیل نشته لنډه وسانه مسله سره چې دا وینه واحد شتي چې دا وینه نه واحد نشته خبره ختمه شو او د استحاضیه مسلې له برازو او پرنوان درس کې چې زنانه باندې هر وخت ویني اجدا مسله او چې زنانه روغې دغه بیماری پینې چې هر وخت ویني نو دغه مسله اسانه ده چې دا ویني هیڅ چې دا وینه نه نه هیڅ نشته به دا مسله یاد ساتي یو زنانه ده
او پاغي باندې و ورځي حیز راځي په هر میاشت او یو میاشت دي شو چې اته ورځي شو یا یو میاشت دي شو چې شپږ ورځي شو نو صحیح خبره ده دا کم چې زیات شو دا څه دی دو مزل استحاجی ته حیز د مغلق سات مخکوي چې دا وینه د حیز دی چې نشتی حیز نشتی دیو زنانه عادت ته چې و ورځي پرځي یو پیر دي شو چې اته ورځو ته خبره وړي او مقه وینه د اوصاف حق دی دا څه شو دم حیز دی دغه شان کې دا وخت ګډوډ شي یو زنانه د میاش په اخر کې پای باندې حیز راځي او یو میاش د میاش په اوله کې حیز راغی نو دا به څه شمارل کیږي حیز به شمارل کیږي د حساب د ګډوډېدو د لاسه یا د وخت د ګډوډېدو د لاسه موږ د شنی شویل چې دا به حیز نه به دا خبره یاد ساتي او دا ډېر اهمه مسله د زنانو د پاره چې د زنانو باندې اکثر زیړواله راځي یا خړې وب راځي نو په دغه ټیم کې دوی په تشویش کې شي چې دا به حیز شمارل کیږي او کنه به شمارل کیږي نو جواب دغه مسلې آسان دی او د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره زموږ کوشش کوم چې خپل قوم ته او د خپل ملګرو ته د مسلمانانو د کې مسلې هم چې هغه ته اساني وخی چې دوی ته یاد دا مسلې په کتابونو کې علماء چې بیانې وګړي خبرې کوي لنډه مسله دی دا کله زیړواله یا خړواله د حیز په دوران کې راغی نو د دې حکم بم د حیز او کله د طهارت نو ورسته راغی طهارت مطلب د حیز نه د پاکوالي هغه نو ورسته راغی یو زنانه ته پته چې د حیز نه پاکه شوی او بیا په د زیړواله یا خړواله راغی نو د دې لپاره به څه حکومي دا به حیز نشمارل کیږي او د دې لپاره د زنانو غټ ټینشن ختمي دا مسلې چې کومې ز بیانوم سید چې زمونږ خويندې په خپل موري او زده کوي به او موږ لم په کار چې کومې زده کو خپل کور ولا پاغه باندې پوهو چې ګوره دا مسله دي چې دا مسله د دې مسلې د لاسه غټ ټینشن او غټ مشکل د زنانو حل کی هغه ته دا مسله ډېرې چې خړواله راشي جړواله راشي دا بس وای کده حیز په دوران کې نو څه دی حیز دی او کده طهارت نو ورسته پاکوالی نو ورسته نو بیا حیز نه دی ایسوم نه حسابي بیا والله اعلم ایو بل مسله یو زنانه ده او هغه عمر زیاد شو حیز بالکل څه شو بند شو او تقریبا 15 کاله بده باندې حیز نه دی راغله او بیا پی راغې نو دا به حیز شمارل کیږي او کنه دا به عام ویني دا به حیز شمارل کیږي چې کله به د حیز غ صفات موجودي به دا مسله چې د زنانه په خېټه باندې بچي نو په دې باندې حیز راځي بعض علماء خو بالکل وی ناراضي چې کوم زنانه په خېټه بچي په دې باندې حیز بالکل ناراضي او بعض دا یو زما خپل ځاني زړه په دې قول مطمئن دي چې کې دي شي خو هغه نادرن ډېر کم وي دي چې زنانه په خېټه باندې بچي او په دې باندې د حیز بیماری مرایي خدا ډېر کم بدي سکی نو غالبا دغه طریقه ندا او ندی سکی والله اعلم اولنی حدیث په درس کې الفصل الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك وي ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها دی يهود د طریقه وا چې کله به د غوی په زنانه باندې حیز راغی نو غوی به سره خوراک څخه کیو زینه کو او په مدینه کې يهود ډیرو نو دوی ته طریقه او خبره هغه معلومي نو دی يهود د طریقه ولم يجامعوهن في البيوت په کور کې به سره بالکل نه وځي کېدو بلکې د سیم راځي چې دوی بوله د کور نه بهر یو جونګړه جوړ کړو پای کې به د خزه ناستو د ګندګۍ په حالاتو کې فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم
د رسول صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله د يهودو د طریقه ده ګوره ملک صاحب مخکې وي چې ټول نه زیات غیرتی الله دی بیا رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام څنګه غیرتی قوم دی خدا مسله احمد نورالو پر رسول صلی الله علیه وسلم په تاسو ته وکړو یا رسول الله دې مسلې مبارکه تاسو وایي الله ایتونه نازل کو ويسالونک عن المحيض اے پیغمبر دوی ته تپوس کې په بار د سکه حیض کې دا مسله را لپس کې قرآن کې اوس قرآن د آیت لري کو آیت خوري شو لري کوله ويسالونک عن المحيض ترجمه ویم دغه کې او تپوس کې پیغمبر دوی ته په بار د حیض کې قل هو اذى ورته وایي چې دا یو ګندګي ده فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نو دخل سره به کورواله نه کوي رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی دی ملګرو ته اصنعوا كل شيء الا النكاح چې هر څه کوي سوای د کورواله نه چې کورواله به نه کوي د دې حدیث نه دا ثابت شو چې زنانه باندې حیزي نو د دې بدن دي سینه د پلیت چې دینه د پلیتواله بې نه بلکې د دې سره انسان ملاوي دیش رسول صلی الله علیه وسلم خبرو کوي هر څه کوا صرف د یو کار نه منع کړو غسل کورواله هر څه کوا مطلب یعنی د جسم د هر یې سینه خونه غستې شي په عکس د يهود مدینه کې يهود دي يهودو د طریقه ده زموږ دین د وسطیت دین دی الحمدلله د يهودو طریقه داوه چې زنانه سره به بالکل خوراک څخه خبرې ملاوي ارسب د بس یو لکه یو ساروي زناور به بهر بناس خ بالکل د دې په عکس باندې سوق دي عیسایانو هغه څه طریقه ده هغه به کورواله وکړو په دې ګندګۍ کې بغویل یو او د خې سره به کورواله کو زمونږ دین ومنس کې نه الله کورواله مکوي ځکه چې د زی ګندره د وینه ګنده ده ها د دین علاوه ناس ته پاسته خوراک څخه خبرې ترې غب شپ هغه د جسم نه خونه غسته د ټول جایز دي اصنعوا كل شيء الا النكاح یو حدیث ودی سره شي چې پای کې رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې یا رسول الله زما کوم صحابي وته یا رسول الله کې زما په خزه باندې حیض راشي سبق کو رسول صلی الله علیه وسلم وی د نامه نمبر او د زنګون نه لاندې چې سکه کوا الته نامه نمبر زنګون لاندې دلته وی چې سکه کوا نامه نه لاندې زنګون نمبر قصیدل تشتی نشته صرف یو خبره چې کورواله مکوا نوز بسکو د حدیثونو وی چې ظاهر کې خدای چې د یو بل سره ټکراو خوري نو جواب دی مطلب د دې خبرې د رسول سم چې خزه لنګ واچي نو په دې لنګ کې بده نامن د زنګون پوری دا پټ شي به چې سکه کو مطلب د رسول سم چې غوړه ده ځکه چې د انسان پته نه لګي کمزور دی نو کې وسړی د دغه زینه خونه اخلي چې هغه د زنګونو د نامه په منځ کې نو کې دي شي چې په دې ګناه کې واقع شي ذکر رسول سم دا خبره وکړه نور عام اجازت شتي وسړی په ځان طاقت نه خبره نه چې نه به خپل شهوت کنټرول کولای شي او د خزینه خونه اخلي دي خو غوړه ده چې نامه نه لاندې زنګون نه بره دي زینه خونوانه غستې شي والله اعلم فبلغ ذلك اليهود دا خبر چاته ورسیده يهود ته ورسیده فقالوا اغوي ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه وسش یره د دې سړي بل څه کار نشته خو زمونږه مخالفت د مقصد يهود و نصارا مخالفت کول ځکه چې د الله دشمنان دي چې الله دشمنان دي نو زمونږه دشمنان دي نن سبا سبحان الله حالت داسې دي چې د يهودو نصارو د دین د دشمنانو سره د دین د دشمنانو سره ملګرتیا او د الله د دوستانو سره دشمنی د خپل مسلمان سره به طبيعت نه لګي او که چېرته انګريز ویني زیړ ويخته او شنې سترګې او سور مخ نه به د سم حیران 60 پسې مروړل کې سره روان یو انګريز روان دي
او دې به د خپل مسلمان چې هغه به ښه دیندار سړی ښه درون انسان به ښه اخلاقی انسان به هغه سره به طبیعت نه لګي. الله سبحانه وتعالی صحابه کرام وصف بیان کړی اشداء علی الكفار رحماء بینهم. الله دوی سختی په کافرانو په خپل منځ کې ډېر نرم دي. او نن سبا مسلمانان سختی پچا په مسلمانانو سختی یو بل وجنی یو بل ختمی او نرم دی بچا نرم دی کافرانو باندې ولياذ بالله. نو يهودم دا خبرو کې چې دې سړي بل څه مقصد نه خو زموږ مخالفت کې ډیر ځین کې رسول الله دا خبره کړل لکه دیږي کې د يهودو مخالفت شو د رسول الله سوې وې سپین وخته یا زیړ کې یا سره کې مخالفت کوي د يهودو یا په پیزارو کې موږ کوي ځکه چې يهود په دې کې موږ نه کوي. روزمات چې کوي نو وختي کوي. وختي مطلب نه چې څنګه بنګوي شي بس روزمات کوي. ولې ځکه چې د يهودو څه طریقه ده هغه نه وخت کوي چې کله د استوري برخکاره شو به به روزمات کوي. او دي شنو ډېری مسلې دي چې زموږ موضوع ده نه. فجاء أسيد ابن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. دا دو صحابه کرام رالو پر رسول الله پسې اسید او بل څوک ته عباد. فقال يا رسول الله اذا الله پیغمبر ان اليهود تقول كذا وكذا. يهوديان غسل او دا خبره کوي چې ردي مسلمانانو بل څه کار نه دي خو زمونږه مخالفت کوي. افلا نجامعهن یا رسول الله کې ستاسو اجازه دي چې کورواله وسره کو چې خټیر ته چا مخالفت کو د يهودو دغه جذبه خو هر جذبه صحیح نه وي. هر جذبه صحیح نه وي ځکه زموږ دین د جذباتو نوم نه دی چې تا مسله بیان کړو د خلینو د پشم روان دی او بس سدیو وی او خلک را ګرم شو بس روډونو ته راوځو چغي او چغار او چې سدي زین کړه نه. زموږ دین د جذباتو سره د تعلق نه ساتي. اوس دا لکان دي ځوانان نو یا رسول الله چې غوسه کیږي راشي چې سمي غوسه کو چې لازلې وچوي کورواله به سلام شروع کو. رسول الله سلام غوسه شو فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله د مخ لارنګ څه شو بدل شو غوسه د لاس حتى ظننا ان قد وجد عليهما. مش به زمين دا ګمان شو انس بن مالک رضی الله عنه چې ذا رسول الله سلام دوی ته غوسه دي. فخرج دونه ووت. دې کې دا فائدہ اهمه فائدہ چې لازم نه چې هر کار سره د دین په نیت کې نو هغه به صحیح. دا صحابه کرام دي ګورو چې انسانان دي خدا خبره څه ده غلطه ده. دا بازوي نو تاسو ولي خپلانی فرقه باندې او په خپلانی مراد کو اخو د عبادت په نیت کې غریب وي. پلانې او علانه د صحابه کرامو نو خوچت نه دي. دا صحابه کرام دي رسول صلی الله علیه وسلم ته غوسه شو اوتو فاستقبلتهما هديه من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم. دي چوتو نو رسول صلی الله علیه وسلم چا هدیه راولګره تحفه د پيو. فارسل في اثارهما فسقاهما. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې را پي کله د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته ورسېږي نو رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولګي تلل شغه اسید او عباد کې چې دغه کې نږدې راوله راوستو فسقاهما رسول صلی الله علیه وسلم وسك فعرف انه لم يجد عليهما. دون ته پته ولګي چې رسول صلی الله علیه وسلم خپنه دي راځي. رواه مسلم. حدیث امام مسلم رحم الله راوړ. غټه فائدہ په دې حدیث کې دام ده خولي اخلاق چې رسول صلی الله علیه وسلم بس سم دښمنی وسره نه بلکې دا غوې دا مسله غلطه و. زموږ د بعضو ملګرو کې دا مرز دي چې ته چا خبرو کړو غلطه وکړه مسله بیان کړه بس د سم خرشي پرشي او به د سره سلام ومنک نه یو سړی د خطا شو په مسله کې ته د سړی څخه پوهه کا چې ورسته د مسله دا غلطه ده. په خپل اخلاق ما خرابو. دین نوم د اخلاق ده. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره چې ښه اخلاق پوره کړم او د خلکو ته وخیم چې ښه اخلاق
خو معامله غستو موږ له پکار چې دي اخلاق وساتو چې مسلمانان خو پرې د ګناګار مسلمانان چې د غیر مسلمان زمونږ نه متاثر شي او زمونږ د اخلاقونه. د حدیث مؤلف رحم الله دې د پاره راو دا ټول حدیث دې د پاره چې یو زنانه باندې چې حیض راشي نو دا غي سره خبرې اترې دا غي سره خوراک څخه دا غي سره ګرځیده دا غي سره غب شپ دا غي سره د کوروالي نه علاوه هر قسم خون چې داخله نه دسدي د جایز دي والله اعلم. دا غینه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وی كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ما رسول سم چې غسل کونه د یو لوخي نه به موږ غسل کو او دا مسله موږ سره مخکې تیر شوی چې آیا خزه خاون یو ځای غسل کولای شو کنه دا مسله موږ تفصیلا بیان کړی وکیلانا جنوب او موږ دواړه د جنابت په حالات کې وکانه یامرنی فاتزر او رسول صلی الله علیه وسلم امر کو نو ما بلنګ واچو فیباشرنی وانا حائض نبی ما سره ملاویدو او زبد حیض په حالات کې ومه ملاویدو مطلب دلته څه دی یعنی دا غي د جسم نه خونه غسته دا غي سره خبره اترې دا هر قسم معامله ابو رسول صلی الله علیه وسلم کوله خو دومره چې ماته به ویلو چې تلنګ استعمال کو دا لنګ د نامنه کوم زی پوره دی زنګنانو پوره. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف او رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ناسو د سر به کور تر دنکو فاغسله نما بوله د سر وینځو وانا حائض او زبد حیض په حالات کې متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. د کډیر مسلې یو مسله د ثابت شو چې خزر خاون یو ځای غسل کولای شي. دویمه مسله د ثابت شو چې وسړی د خزینه خونه غستې شي د حیض په ورځو کې سیوای د کوروالی نه. دریمه مسله دا شو چې د اعتکاف په حالات کې د خزي سره کوروالی منه دی یا د کوروالی غو مقدمات او د شهوت خبري منه دي خو کې وسړی خزي ته چې مال سر وینځه یا بل څه خدمت نه غا کولای شي. او د رسول سلام کور او عشرنه د رسول سم جمعات او د عشرنه کور دا بالکل یو بل سره لګیدلی بلکې د هغه د کور نه کړکۍ د رسول سم جمعات ته وي. رسول سم بای کی سر راوښتو دلیل دی په دې چې رسول سلام دغه سره خاص محبت او په دې کې دا فائدم شو د خاون خدمت کول د خاون خدمت کول د خاون چې د خزه واده کی د سړي د خزه واده کی او په دې باندې د خرچي کوي او د سختي تیری ټول دې لپاره چې د زما خدمت هم کوي. یوازې د واده دې لپاره نه چې دوی به د شپې سملو دی یو بل نه هغه شهوت پوره کوي او خبره ختمه شو نه. د خو زناورم دي سي کوي زناورم چې نر او ماده ملو شین د یو بل نه شهوت پوره کوي ونه اصل مقصد هغه صرف دغه نه دی. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره ذکر کړي او موږ په سورۃ الروم په تفسیر کې بیان کړو. الله وی دې لپاره چې تاسو ته سکون او اطمینان حاصل شي مینه محبت په زړه کې راشي نو خزل په کار دي چې خاون خدمت کوي او د باغې باندې لازم ده. صحیح خبره ده چې دا لازم ده او دلیل په دې باندې دغه حدیثونه چې د رسول سم دي بیبیانو د رسول سم خدمت کړي او دغه شان د رسول سلام لور فاطمه رضی الله عنها هغه د علی رضی الله په کور کې دومره کار کو چې د لاسونه په پولې شو او د لاسونه په پټ لاړ او د زمکه په مخ باندې اوچت انسان رسول سلام دغه لور دی او رسول سلام دا خبره کړې او فاطمه زما د جسم یو ټوکړه د جسو کې تنګي ما تنګي خو رسول سلام علی ته دا ونی چې علی تولی په دې باندې کارونه کوي ولی ته په دې باندې خدمت کوي. دلیل په دې باندې چې خزمه لازم دي چې د خاون خدمت کوي دغه د کور خیال وساتي او کنه صرف به جنگ جګړو دراولو دغه به یو موټر جبه یو ته مزدوریانی کې او خرچي به کې دا په کور کې ډډه لګولي ناشته به تیار به خوري دا
په دیم ذمہوریانی څنګه چې په موږ باندې ذمہوریانی په سړو باندې ذمہوریانی په شان په خزه باندې ذمہواری ده دا به دې سړي خیال ساتي دغه د بچو به خیال ساتي دغه د مور پلار به خیال ساتي دغه د کور به خیال ساتي دغه د مال به خیال ساتي دغه د عزت به خیال ساتي دا به خزه لازم دي بل مسله په دې حدیث کې دا ده چې حایز زنانه جمعه تدنه نشیت لسنګ ثابت شوه ده نه عائشہ رضی الله عنها جمعه تلانه بلکې رسول سلام سر رانه ویستو کورته د جمعتنا والله اعلم وعنها رضي الله عنها دم د عائشہ رضی الله عنها روایت ته وی چې كنت اشرب وانا حائض وما بوبوس کې د حیض په حالاتو کې ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيوم غلوخه چاله ورکو رسول صلی الله علیه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ناغه دا خله بالکل پاک ذکی خو ده په کم ځای چې با ما خله خو دی فيشرب ناغه به د وبوس واتعرق العرقه وانا حائض او یو ډوکه به بار واغستو دا غینو ما غوخه وشو کول د حیض په حالات کې بومه ثم اناوله النبي صلی الله علیه وسلم به رسول صلی الله علیه وسلم غاډو کې فيضع فاه على موضع فيه ناغه دا قزینه غوخه شو کول د کم زینه چې ما شو کولی و رواه مسلم حدیث امام مسلم رحم الله راوړی په دې حدیث کې ډېر مسائل اولنی مسله غدا شو چې حایز زنانه د شنه چې لغې ټول بدن ناپاک ته وبس نه ګوره د عائشہ رضی الله عنها خله چې په کم ځیله کې دلې د پرې لوخي هم په اقزیمه رسول سم خله کې خو او د کم ځینه چې غوخه شو کول ما قزیمه رسول سم غوخه شو کول دیمه مسله په دې حدیث کې دا شو سنت طریقه غوخه شو کول دغه شان په خله باندې د سنت طریقه ده او دا عین ادب دی دا عین سره ادب دی او دي کې فواید دي طبي دا بس خلک دي بی دینونه متاثر شونه چې ادب ده چرته چا په دې انګريزانو په دې علمانيانو په لیبرل خلکو باندې دا اعتراض ونکو د تاسو چې په ولاړه باندې خوراکونه کوي او د پروګرامونه کوي او پلیټونه ملاس کې نور دي کوم زیاده دي او که چرته مسلمان اډو کې رواغستو او غوخه ته په غاخونو کې وشو کول دا یره د دوی به ادب وته کې خلک دي دا چې دین دوی ته دا خو لري نو د رسول سم طریقه دا وا چې هغه غوخه څنګه شو کوله ها په غاخونو به شو او خونم دا کوي خونم د دې شي کې چې خو مزدار اډو کې او په غاخونو دي شو کې بعض ملګرو بوته زړه شوی هغه په ځان باندې خرچي کوي بیا تاسو هم دې پولو ته شو پړو ته دې ته کار ویلې نو غوخه چې کله اډو کې رواله شو کې ته غاخونو کې نه دغه به ځان لخونی د سنت طریقه ده بل مسله دلته دا ثابت شو چې د خزي او د خاون په منځ کې د مینې محبت یو رابطه کزه تاسو نه ته پوښتنه کوم چې تاسو په ټول عمر کې کله دې چې کړي د چې خزه وبوس کی او ته به د اقزینه وبوس کی د دې پر چې د خزه ویني او تانه متاثر شي زما د خاون په ما دومره مې دي چې ومن کله کړي دا مسلې په دین کې ثابت دي د دې مینې محبت خو موږ هغه پرې خو دي او انډیا ولا په شاو انګريزانو او د غوي په قصو په سره شوي چې به د مینې محبت قصې خو دي نه هغه د عشق او د فسق او د فجور قصې خي د خاون په منځ کې مینه محبت راشه خوري طریقې زده کې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده نو چې کم زینه به عائشہ رضی الله عنها بس کړو اخر زینه رسول صلی الله علیه وسلم کم زینه به غوخه شو کوله ما غزینه به وبشو کو عفوا هم دا غزینه به غوخه شو کوله او د دې سره به محبت ډېرې دو داغين بعد روايته وعنها رضي الله عنها دم عائشة رضي الله عنها روايته قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض رسول صلى الله عليه وسلم بزما بغيږي کې سر یې خودو او زبد حیض په حالات کې وم ثم يقرأ القرآن او رسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وموي متفق عليه ده حديث بصحيح بخاري صحيح مسلم
دی حدیث کې مسائل دي ناشنا حدیثونه په هر یو قسم فواید اولنی خبره چې قرآن په ملاسته باندې ویلې شي خو هله چې زبانی وي چې د سره لاس کې نه د بیا بیا ادبي ده بیا ورته کښېنه ځکه چې روایت کې داسې راغلي چې ډډې به نه لګوئ قرآن ته به داسې حال کې کښېني چې هغه ادب وي د قرآن ها یو سړی دغه ته قرآن یاد دی نو دی که په ملاسته وي که په ولاړه وي او که په ناسته وي په هر طریقې سره ویلی شي دلته رسول وسلم دا قرآن چې وایي نو زباني وایي دویمه فائده د رسول وسلم محبت د قرآن سره چې د ښځې په غېږ کې یو سړي سره پروت او د دې سوچ قرآن ته دی دا څومره محبت دی د قرآن سره د ښځې په غېږ کې د سر پروت او د قرآن وایي او موږ په ټول میاشت کې او هفته کې او ورځ کې منټونو لی نه رالو او بیا چې له ښځه خوا کې بیا قرآن پرېږدي بعضو نه به کې ویلی بالله الله مې یېري پیغمبر ته مې یېري چې هر څه ته یېري خو چې شهوت پوره شي شریعت هغه حدود او آداب او هغه هر څه دړې وړې شي خو چې د ښځې سره خبرې وشي چې د ښځې سره شهوت پوره شي موږ له خبره د قرآن کو د ده نه الله یېر شوی دین ته یېر شوی ټول والعیاذ بالله یو جنۍ ویني په مارکیټ کې روانې د ده نه دا یېر شي چې په عرش او رب د هغه معینې یو الله د هغه زما دا خبرې اوري یو الله دا هر څه نوټ کوي صرف د یوې جنۍ د تېرېدو د لاسه دا به څه ایماني زه د رسول صلی الله علیه وسلم محبت د قرآن سره چې د ښځې په غېږ کې سر پروت دی خو قرآن وایي د کمې مسلې دپاره چې د حدیث راوړی د هغه دا دی چې د ښځې د حایزې زنانه د بدن څه داسې پلیت نه دی رسول صلی الله علیه وسلم د هغې په غېږ کې سر ایښودی او قرآن وایي بله مسله قرآن هغه ځای کې تلاوت کول جایز دي چې هلته پلیتوالی یي پټ هلته تلاوت کول څه دي جایز دي بله مسله مینه محبت د ښځې او د خاوند په منځ کې که زه داسې ویم تپوس خو پرې ډېرو ته به دا ناشنا ښکاري چې کوم یو کس په دې باندې عمل کړی چې د ښځې په غېږ کې سر ایښود او د هغې سره ګپ شپ لګوي او خبرې کوي دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم هغه کارونه کړي دي چې هغه ټول د حیا او د غیرت او د عزت کارونه دي ځکه خو د رسول صلی الله علیه وسلم کور د مینې محبت نه ډک او زموږ د غالبا خلکو کورونه ما ته خو ډېره پته ځکه چې خلک راځي تپوسونه کوي څوک وایي د خاوند سره مینه لګي او څوک وایي د ښځې سره مینه لګي او څوک وایي ښځه طلاقوم څوک وایي د خاوند نه طلاق اخلم دا ټولې مسلې دې رسي چې موږ ته هغه طریقه نه ده معلومه د مینې محبت موږ د ښځو سره ژوند هغه عادتي ژوند تېروو هغه نه رواجي بچی پیدا کول دي او چې دا ښځه په دې کور کې او زما د رونو زما د مور پلار خدمت کوي بس نه دا ښځه خو د دې دپاره ده چې ستا دا ژوند پسې شي دا پې خوشحاله شي ته مزې واخله د ژوند نه نو دا غریب به څه مزې واخلي په کور کې داسې کرپیانې لګولي په دې مشرانو په دې کشرانو باندې چې سخت ژوند یې دې ښځې سره خبرې کول د دې سره بې وخته داسې میلاوېده یا دې سره په چکر باندې وته یا دې له ګفټ او هدیه راوړه دا ټولې د مینې محبت خبرې دي الحمدلله اوس مشران هم څه نه څه پوه شوي خو موږ خو الحمدلله پوه یو اوس دغه مشکلات هغه را روان نسلونو ته نشي کېدی انشاءالله او چې کوم مشران دي نو هغه هم الحمدلله ډېر حده پورې پوه شوي دي خو بیا هم په خپله سختۍ او په دغه په هغې ولاړ دي الله دې موږ ټول په خپل دین باندې پوه وکړي د هغې نه بعد حدیث دی وعنها رضی الله عنها دا هم د عایشه نه روایت ګوره ټول روایت د هغې دي ولې ځکه چې د مسلې داسې دي چې کور کې دننه دي نو هغې ته معلومې دي نه ځکه هغه بیانوي وعنها رضی الله عنها
قالت غوي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما رسول الله يورز دا خبر وکړه ناویلین الخمر من المسجد رسول الله ماته چې د جمعات نه د چټای دردنک نو مخ تاسو کې چې دغه د کور دروازه ستوه جمعات ته او دا چټای یا د سجدي د پاره چې هر شی دی دغه دروازې سره پروت دی رسول الله روایله وی موتی چې یا رسول الله انی حائض زه د حیض په حالات کې رسول الله ماته چې ان حیضتک لیست فی یدک لا حیض ستا په لاس کې خو نه دی رواه مسلم حدیث ما مسلم رحم الله راوړ ستا په لاس کې نه دی مطلب څه دی یعنی د حیض په لاس کې خو نه دی راغلی نو د دې دوه مسلې ثابتې شوې چې حیض زنانه جمعه ته دنه نشیتله دلیل په دې چې هغه رسول الله د حیض په حالت کې مته نه غیر رسول الله اوریدلی دي چې د حیض په حالت کې جمعه ته نشیتله دویمه مسله دې ثابته شو چې چرته لاس یې سید جسم ورننه باسي نو باغی کې حرج نشته لکه رسول الله چې هغه ته دا غینه بعد حدیث ته وعن میمونه رضی الله عنها میمونه رضی الله عنها وی دا سوکته ها میمونه رضی الله عنها رسول الله بیبی ده اغوی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی مرط بعضه علی و بعضه علیه وی رسول صلی الله علیه وسلم با موز کو یو صادر به پزانه چورو د وړی نه به جوړ شي صادر او د دې صادر بازي سو په ما پرته او باز به باغه پرته وانا حائض او زبد حیض په حالات کې ومه متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې سوچ دي چې کېدیش د کوم رسول سم د شپې په اسیدره تهجد کې او صادری بازار را چولې او خوای کو سره بیبي پرته ده نو د صادر صحیح سپاغي باندې هم پرته ده او رسول سم په ځان عمره چولې او بیبي په صح حالاتو کې ده د حیض په حالاتو کې ده خو رسول سم بیا هغه مونږ به کو د دین دغه مسله ثابته شو الفصل الثاني پای کې ولنې روایت ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سم دا خبره کړې من اتى حائضا چا چې د حایض زنانه سره کورواله وکړو او امراه في دبرها او یې د خځې سره کورواله وکړو د شاده طرفنه او کاهنا او یلړ په کاهن کوډګر جادوګر پسې فقد كفر بما انزل على محمد نو د انکار کو دغه سنه چې نازل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي دوی دا روایت راوړل دي او بل روایت کې فصدقه بما يقول فقد كفر او چې د کاهن په خبرو یقین کو نو د کافر شو دې حدیث کې ډېری مسلې اوله خبره ده چې کاهن جادوګر کوډګر چې د غیب خبرې کوي د مستقبل حالات بیانې د خواته طلب دوه قسمه دي یو دغه خواته طلب دغه خبره منل اخو رسول صلی الله علیه وسلم دلته وجلس لري شو کافر شو تویم دغه خواته طلب اسی وینه مې چې د سقیسي کې وسنه کوي نو سلوي خرج د مونږ نه قبلي سلوي خورسي دا هم مسله ده یاد کې وبینه کې چې دې قسم خلکو لګوري صرف تل بغیر د منلو نه سلوي خورز به دې موږ نه قبلي بل یو مسله په ځل کې دا راځي چې رسول سم چې دغه کافر شو البته کې رسول سم دام ذکر کړی چې خیسره د حیض ورځ کوروالو کې د شان نو دیم کافر شو نو دغه جوابداري چې کفر په دوه قسمه یو کفر اکبر او دویم کفر اصغر غټ کفر وړوکی کفر دلته دی کفر نه مراد دی دوه په حقونو کې هغه کم یو کفر دی دا وړوکی کفر دی نو دې شنه چې ځکه موږ بیا وایو کنه دا خبر بار بار مخ ته بیا راځي دا کتاب به ته پیدا کې مشکات ته ترجمه سره به پیدا کېو کې به دی او ترجمه دا ده چې چا د خې سره کورواله کو د حیض په ورځو کې یو سره د شاله طرف نه وکړو یا په کاهن په شلړ فقط کفر نه دی کافر شو او به روزه بسم الله کوم مسلمانان خو شاکی دي هغه د اسلام نه او بس ځکه چې ته مفتی مشکات کتاب د سره پروت ترجمه هم پرته ده
علماء ته چې د رجوع نه کړي کار نه رواني. کفر د په دوه قسمه یو غټي وړکی دلته کفر چې کوم مراد دغه کوم کفر دی او وړکی کفر دی هغه کفر نه چې ته د اسلام نه وته لاړې کفر ته وړې نه. به دلته دا مسله یاد ساتي چې یو سړی د حایز زنان سره کورواله وکي یا د شاده طرف نه کورواله وکي نو د کافر کېدې شي. کافر کېدې شي څنګه؟ نه خو دې ډېری مسلې چې موږ ته پته ده حرام دی به هم کو د کافر کېدې شي په یو وخت کې چې ذهن ته مسله راځي. چې وې دا کار حلال له او د الله چې کوم حکم او مسله دغه رد کینو دیوس د الله مقابله ته ودرېد. یو سړی شراب سکي منی چې شراب حرام دی نو دې څه شو ګناهګار دی. خو یو سړی وایي چې شراب حلال له نه منی د قران او حدیث غو نصوص په کوم کې چې شراب حرام دی نو دې څه شو کافر شو لیاذ بالله. نو په دې حال کې وسړې کافر کېدی شي چې د خیسه د حزب ورزو کې کورواله حلال غني او دغه شان د شاده طرف نه جمله لرکو دین دا مسلې په دې ورزو کې وسړې کورواله کولای شي والله اعلم. او د شاده طرف نه کورواله یعنی په دبور کې کورواله کول دا مننه د ګناه کبیره ده او د دې دوانو کارونو سره طلاق نه واقع کی او دا د عوامو مسله ده چې چا د خپل خې سره کورواله کو د دبور د طرف نه نو په باندې خزو ویسه شو طلاق شو یا د حزب ورزو کې نه د بے دلیل او بے سند خبرې دي. ها د په ګناه کبیره کې واقع شو توبه او استغفار وکړي یو جرمانه بیم ده چې هغه په دې روانو حدیثونو کې ده موږ دا حدیث وایو کو دغه موقوع به بیان کو. دغه بعد حدیث ته عن معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل وی قلت يا رسول الله ما رسول الله صلی ما يحل لي من امرأتي وهي حائض یا رسول الله چې زما په خزه کې زما د پر سه حلال دي روا دي چې کله غسي کله غ حایزه وی رسول صلی الله علیه وسلم چې ما فوق الازار د لنګ نبره چې سدي دسته د پر جهیز دي دینه خونه غستې شي او تعفف عن ذلك افضل او د دې پر خودهم غردي یعنی بالکل نه نږدې کېد سدي غردي رواه رزين امام رزين دا روایت راوړی خو اسناده ليس بقوي سند د دې صحیح نه دی. لکه رسول الله په خپل عشره نه سوی رسول الله په زمانه خونه غستو او دې کې دې پر خوده غردي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کړي اذا وقع الرجل باهله وهي حائض چا چې د خپل خیسره کورواله کو د حیض په دوران کې فليتصدق بنصف دینار نصو دینار جرمانه بورکي نصف نیم دینار رواه الترمذي وابو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه سندن دا صحیح دی. وعنه رضي الله عنه بل روایت د عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کړي اذا كان دما احمر فدينار واذا كان دما اصفر فنصف دينار. کوینه سری نو یو دینار جرمانه ده او کوینه زیړی نو بیا نیم دینار جرمانه ده. رواه الترمذي دا امام ترمذي روایت راوړی. سړي دا فرق پکې څنګه وشو؟ فرق پدې وشو سروینه ده مطلب د حیض اولنی ورځې نو د حقدار دي چې جرمانه ډیره ورکی ځکه چې دغه نږدې وخت پر خپل شهوت پوره کړی دی او اوس بیا هم لګیا دی. دا وینه چې زیړه ده مطلب د حیض اخرنی ورځې دي نو دې سړي ښه صبر کړی خو په دغه ورځو کې د نور صبر ونه شو نو صحیح دي چې کار غلط وکړو خو د هغه په شان نه کوم چې په اولنی ورځو کې دا کار کړی په دې ورځې دی کنه نو په هغه باندې دینار په باندې نصف دینار او دا صرف مختصر به بیان کو حاصل دینار چې دینو تقریبا سلور صد پاسه یا پاو باندې سلور ګرام سرتی جوړي سو
په باندې 4 ګرام دا دینار دی او نیم یو سره پاسه 2 شو دغه تپوس بو کی چې دا په 100 ګرام نن سمسا کې په 100 چلیږي او ته په 200 دی 200 نو 100 شو 800 شو 850 یعنی 300 ریال به راوالي او دا بس کی صدقه به کی غریبانو الله به ورکړي 2 سزاګانی په دشو یو د جرمانه به ورکړي دویمه توبه او استغفار الله تبا رجوع کوي ځکه چې دنه ګناه کبیره شوی دا والعیاذ بالله د دې سره چې زمونږ د درسونو اختتام ته ورسېدو او په دې موضوع کې څو 2 حدیثونه پاتې شو هغه ان شاء الله پر روان درس کې بیانو به د استحاضې د مسائل هم د غي سره پوره کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې والله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.